ښه شپه را روانه د خلک اوس لا چاندې ورته کوي خیراتونه دي نوم یې د خیرات پرېښی داسې ورته ووایه چې دا څه کوي وایي خیرات کوو چې ورته وایه ما یې که وایي ته خراب خیرات نه منې 2 میاشتې مخته لا چاندې ورته سوي دي و دا د پیغمبر په دین کې نسته د پیغمبر علیه السلام لخوا موږ ته نه ده رسېدلي د صحابهو لخوا څخه موږ ته نه ده رسېدلي کتابونو کې خبره کوي ابن خلکان یو تاریخ د هغه لیکلي دي چې دا د ښې شپې رسم 400 کاله د نبي علیه السلام له هجرته وروسته په مصر کې فاطمي خلفاو وکړي فاطمي خلفا شیعګان وو پر مصر یې وخت مسلط شو دا د هغو رسم د 400 کاله له نبي علیه السلام له هجرته وروسته یعنې 390 کاله د نبي علیه السلام له وفاته وروسته دا کار شوی دی تر هغه له مخه یې چا هم نه ده کړی او بعضې خلک بیا داسې وایي چې دا 600 کاله وروسته د نبي علیه السلام له هجرته څخه په عراق کې مظفرالدین کوکري یو باچا تېر شوی د ده هغه وکیل هغه وخته را رواج ده او حال دا ده چې د یو خیرات د یو عمل تخصیص تر 10 ورځې پورې ورکول دا بدعت ته په دین کې نسته د الله پیغمبر نه ده کړی صحابه و نه ده کړی او ته چې اوس هر چا ته ووایه اوس په دې مجلس کې به هم ډېرو ته زه بد ښکاره شوی یم چې دا ملا صاحب بیا ګوره ښه شپه نه مني ښه شپه خو خیرات ته نو خیرات څه فرق کوي کنې د باندې خو چې ورووځي خو بیخي خلک لارې راته نه شي پر دې خبر او حال دا د دین نه ده زما دې په خدای قسم یې که دین چې نسته دا اله شی که الله عذاب پر در کوي پر در بي کې ثواب خو نه کوي نه پر در کوي داسې نو ډېر کارونه نور هم سته نور هم سته نور هم سته چې دین نه ده وي ښه کار ظاهره چې له دغه خپلو عوارضو خالي سي ښه کار وي خو تا داسې کړی وي بدعت دې ځین جوړ کړی اوس نفس خیرات ښه کار ده وخت یې معلوم نه ده هر وخت چې کوې صدقه ده ویې که د خپل وس مطابق فرق نه لري او چې په دغه رسم یې کوې چې یارې 2 میاشتې مخته چانده ورته کوې دا ستاسې بازار ته خلک رالو چاندې یې وکړي څه په کوې ښه شپه د خیرات کوو نو خیرات چې کوې زوی مړې خو یوه په تېره پښه که له خپلو وړو یې ورکړه ګوره هر شی انداز لري اوس که سړی بیخي ښکاره واضح ووایي خو تاسې ته حالات معلوم دي خیرات کوې له هغه ځای را رسوی پر دوکان باندې 10 روپۍ ټولوې بیا یو مخصوص یو ورځې ته بیا په هغه ورځ باندې هم رسم وي جلسه جوړه وي سپیکر راغلی وي پرشونه اوار وي اوس خیرات دا ډول ده خیرات خو دا ده چې په ښي لاس یې ورکړي چپي لاس والا دې نه وي خبر نبي علیه السلام وایي بهترینه صدقه هغه ده چې په ښي لاس دې چاته ورکړه چپي لاس سړی دې نه سو خبر تا یارې خو له مخه ټوله دنیا خبره کړه چې زه په ښه شپه پر نبي علیه السلام عاشق یم خیرات کوم خاص به د ښې شپې بیا دې هلته دونه درب و دروب جوړ کړئ سپیکر دې کښېښوئ ملایان راځي یو په بل پسې تقریرونه کوي ها وسو دا وسو دا وسو ټوله دنیا دې خبره کړه دا له کومې خوا خیرات او د خیرات تخصیص تر دغه ځایه پورې له کومې خوا شوی داسې خو ستاسې به شاید ذهنونه نه ورته ورسېږي خو به هر حال یاس مجبور ځان به پوه کوئ دغه پلمه کوم بیا آخرت ته ورله خدای خبر چې دا به قبوله شي که به نه شي قبوله چې زه نه په پیدم کتاب کې مسله راځي یوه یتیمه نجلۍ پلار یې مړي دا بیا اکا یا ورور چاپ ته په نکاح ورکړ دا یتیمه نجلۍ دا زموږ فقهاو لیکلي دي چې دې لره خیاري بلوغ شته خیاري بلوغ دا معنا چې په کومه ورځ دا بالغه شوه که دې هغه میړه هغه نکاح رده کړه چې دا زه نه کوم بیا دا نکاح نسته دا یې رده